عمران خان وایي د امریکا د فشار له امله افغان جګړه کې ښکېل شوي یو. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له شپیګل مجلې سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د فشارونو له امله افغان جګړه کې ښکېل شوي دي. هغه دغه راز زیاته کړې د القاعده مشر اسامه بن لادن په 88مه لسیزه کې د شوروي پر ضد جګړې پر مهال اتل و چې د پاکستان او امریکا استخباراتو یې په ګډه ملاتړ کاوه. هغه ویلي پاکستان پر امریکا د 11 سپټمبر بریدونو سره هیڅ تړاو نه درلود ځکه القاعده ډله افغانستان کې وه. نوموړي ویلي پاکستاني حکومت باید پوځ ته اجازه نه وای ورکړې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه کې ښکېل شوی وای، خو پخوانی دیکتاتور پرویز مشرف د امریکا فشار ته تسلیم شوی. نوموړي پر طالبانو خپل نفوذ رد کړی او دا چې څه ډول یې دغه ډله له امریکا سره خبرو ته کینولې ده. ویلي دوی په دې کار کې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو ګټه اخیستې ده.